بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې موضوع د موږ تاسو شپږم لیکچر ده. موضوع د وات ایز آی پی ورژن 6. موږ تاسو تېره ورځ په آی پي ورژن 4 باندې وغږېدلو، د هغه په کلاسو وغږېدلو، د کلاسو په رنجونو یې وغږېدلو، د هغوی په شبکو او د پیسیانو په شمېر باندې خبرې وکړې. نن ورځ به په آی پي ورژن 6 باندې خبرې کوو. په آی پي ورژن 4 کې موږ تاسو 4 کوره لرل. څو کوره لرل؟ 4 کوره، او هر کور ته به موږ تاسو اوکټیټ وایو. خو په آی پي ورژن 6 کې موږ تاسو 8 کوره لرو. ټول څو کوره لرو؟ 8 کوره، او هر کور ته پکې کوارټیټ ویل کېږي. په آی پي ورژن 4 کې 4 کوره، هر کور ته اوکټیټ ویل کېږي. خو په آی پي ورژن 6 کې موږ تاسو 8 کوره لرو، او هر کور ته پکې کوارټیټ ویل کېږي. په د هر کور کې بیا 4 ډیجیټ پراته وي. 8 کوره ده، په هر کور کې به 4 ډیجیټ، معنا 4 عددونه به پراته وي، او د هر ډیجیټ یعنی د هر عدد قیمت بیا 4 ده. خبره ورسېدې؟ 8 کوره دي، په هر کور کې 4 عدد دي، د هر عدد قیمت یې بیرته 4 ده. نو ټول به څو بیټه راشي؟ 128 بیټه به راشي. 128 بیټه. ګوره 8 کوره دي، په هر کور کې 4 بیټه دي. 4 ورې 8، هر کور کې 4 ډیجیټ دي. 4 ورې 8 2 بیا په د هر عدد کې چې دي 4 قیمتونه لري. د هر عدد څو قیمته لري؟ 4 ور 2 128. نو کلاس آی پي ورژن 4 چې و هغه 2 بیټ نمبر سیسټم 2 بیټه وسای ده، ځکه 4 کور او په هر کور کې 8 بیټه و. 4 ور 8 2. خو کلاس آی پي ورژن 6 چې ده دا بیا 128 بیټ نمبر سیسټم ده. 8 کوره دي، په هر کور کې به 4 عددونه وي، او د هر عدد قیمت به یې 4 قیمت، هر عدد به 4 قیمتونه لري. په کلا آی پي ورژن 4 کې به کله موږ تاسو کورونه سره جلا کول د ډاټ په وسیله به جلا کول. خو په آی پي ورژن 6 کې کورونه جلا کوو د دې شارحې په وسیله یو له بله سره جلا کوو. مشکل خو به نه وي. دغه د آی پي ورژن 6 یوه نمونه ده. 2001 بیا شارحه ګوره څو کوره دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 کوره دي که نه دي؟ په هر کور کې څو ډیجیټ یعنې څو عددونه دي؟ 1 2 3 4 دا د هر عدد قیمت یې بېرته بیا هم 4 ده، چې ټول 128 بیټ نمبر سیسټم راکوي. ناټ یوز کلاس. دلته کلاس نسته کې. په آی پي ورژن 4 کې خو موږ تاسو کلاسونه لرل، کلاس بي، کلاس سی، کلاس ډي، خو دلته پکې کلاسونه نسته. دا خبره ډېره مهمه ده. ناټ یوز کلاس، کلاسونه پکې نه استعمالېږي. یوز نیټورک اینډ هاست. نیټورک او هاست پکې استعمالېږي. یعنې یو بخش به د نیټورک، یو بخش به د څه شي؟ د هاست. کوم بخش به د نیټورک؟ یوازې اولنی کور یې د نیټورک ده. یوازې اولنی کور یې چې ده؟ نیټورک ده. پاته 200 کورونه چې دي هاست. پاته 200 کورونه یې هاست. ښه. یوز نیټورک اینډ هاست. نیټورک او هاست دواړه پکې څه کېږي؟ استعمالېږي. معنا هم د نیټورک دی هم د هاست دی. اول کور به نیټورک نور به یې هاستونه وي. او لانګ آی پي دن آی پي ورژن 4 تر آی پي ورژن 4 دغه آی پي څه ده؟ اوږد دی. ادرسونه څه دي؟ اوږد دي. ښه ګورئ، لانګ آی پي دن آی پي ورژن 4. ګوره تر آی پي ورژن 4 ولې اوږده ده؟ ځکه دوی ټول 2 بیټه وو. هلې څو بیټه دي؟ 128 بیټه دي. دوی 4 کوره ولې 8 کوره دي. نو دغه آی پي ادرس یې ده تر آی پي ورژن 4 اوږده. یو کور پکې نیټورک ته، او کورونه پکې هاست. دغه لومړنی کور نیټورک ته، نور کورونه ټول هاست دي. صحیح ده؟ ښه ګوره بله خبره، آی پي ورژن 4 has unlimited IPs. ګوره په آی پي ورژن 4 کې خو داسې وي چې هلته به آی پي ادرسونه لیمیټ و، یو حد یې لارو، معنا ختمېدونکي وو. د آی پي ورژن 4 د دې په خاطر رامنځته شو چې آی پي ورژن 6 د دې په خاطر رامنځته شو چې که چیرې آی پي ادرسونه له کمبود سره مخامخ شي، نو بیا به څه استفاده کوو؟ آی پي ورژن 6 چې په اکثره هېوادونو کې اوس د استفادې وړ دي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا نه استفاده کېږي. نو د دغه د آی پي ادرسونو شمېر چې دي انلیمیټډ دي، نامحدود دي، شمېر یې معلوم نه ده. یوز هیکزاډیسیمل نمبر. په آی پي ورژن 6 کې هیکزاډیسیمل نمبر هم څه کولی شو؟ استفاده کولی شو. ګوره که چیرې موږ تاسو فکر وکړو په آی پي ورژن 4 کې موږ یوازې ډیسیمل نمبر، یعنې له 0 تر 9 پورې نمبر به څه کول؟ استفاده کول.
خو په څه کې په آی پی ورژن 6 کې ته کولی شي چې هیکزاډیسیمل نمبر استفاده کړي، یعنی له 0 نه تر 15 پورې نمبر استفاده کولی شي. دغه بعد د 10 بعد موږ تاسو بیا حروف استفاده کوو، ای بی سی ډي ای اف پورې حروف چې کولی شو پکې استفاده کولی شي، یعنی هم نمبر دی هم حروف دي، ځکه ورته هیکزاډیسیمل نمبر وایي. د دې قاعده شته 14 ده. دغه آی پی ادرس چې و دغه آی پی ورژن 6 دا په 1998 کال کې رامنځته شو. څوم کال کې رامنځته شو؟ په 1998 کال کې، او په 2001 کال کې بیا د استعمال وړ شو. په 1998 کې رامنځته شو، په 2001 کې د لومړي ځل لپاره استعمال شو. کله چې د لومړي ځل لپاره استعمال شو نو همدغه قاعده یې ورته کېښوله، وایي دغه لومړنی کور چې نیټورک ده په دې کې وایي له 2001 څخه کته عدد نشي اچولی، دا یې قاعده ورته کېښوله. کله چې په 2001 کال کې استعمال شو نو دا یې قاعده ورته کېښوله چې لومړنی کور د آی پی ورژن 6 خو اول کور خو نیټورک دی د آی پی ورژن 6، نو دغه کور کې وایي موږ تاسو نشو کولی چې له 2001 څخه ټیټ عدد واچوو، جګ عدد پکې اچولی شي، مشکل نشته. خبره ورسېږي. که په نیټورک کور کې مو تغییر راوست نو بیا به سیسکو راوټر استعمالوو. دا بیا وروسته راځي چې موږ مخته لاړ شو نیټورک کور کې تغییر راولي. چې نیټورک کور کې تغییر راوست نو بېلابېلې شبکې نو بېلابېلې شبکې چې وسله یو راوټر به استفاده کوي. صحیح ده. نو دغه سټار ټایپ چې د آی پی ورژن 6 دا سټار ټایپ د لومړنی آی پی ادرس یې دا 2001 0000 ټول پورټونه به چي 0 دغه سټار ټایپ وایي. اینډ آی پی چې بیا راځي څنګه راځي؟ اول کور کې به 2001 او نور به چي اف 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 کې مڅو ده 15 ځکه ورستنی عدد ده. نو موږ ویلي هیکزاډیسیمل نمبر ده، یو بنوي بیا په نفس لسته ای ده، بي 12 سی 12 ډي ده، ای ده ای 15 راځي ده. نو دا اینډ آی پی ده. د چا اینډ آی پی ده؟ د کلاس آی پی ورژن 6. آی پی ورژن 6 موږ تاسو کولی شو په لنډ ډول ولیکو. دا خو ډېر اوږد ډول ده، دا څه ده؟ ډېر اوږد ډول ده. موږ تاسو کولی شو دا په لنډ ډول سره هم ولیکو. په لنډ ډول یې څه لیکو؟ په لنډ ډول موږ تاسو دوه ډوله عملیې ده. یو څه ده لوډینګ زیرو کمپریشن ده، بل صرف زیرو کمپریشن. د دغو دوو عملیو په واسطه کولی شو آی پی ورژن 6 په لنډ ډول سره ولیکو. ګورئ لوډینګ زیرو کمپریشن دغه عملیه څه ته ویل کېږي؟ د آی پی ورژن 6 په هر کور کې چې چپ خواته صفرونه وي له منځه وړو تر څو لنډ شي، دې ته ویل کېږي لوډینګ زیرو کمپریشن. لوډینګ زیرو کمپریشن هغه عملیه ته ویل کېږي چې چپ خواته کوم صفرونه یې هغه ختموو، لنډ یې صحیح تغییر به نه وي، هېڅ مشکل نشته. خاص هغه آی پی ادرس ده چې د چپ خوا صفرونه ترې ختم کړي، مشکل پکې نه راځي. صحیح ده. اګزامپل ته ګوره، دا له ما سره یو آی پی ورژن 6 څومره اوږده؟ ډېر اوږده ده. زه غواړم په دې کې لږ یې ساده کړم، نو زه کولی شم چې لوډینګ زیرو کمپریشن عملیه ورباندې ترسره کړم. څنګه عملیه ده؟ د چپې خوا صفرونه به یې ختم کړي. اوس ګوره په دې عدد سم څه چپ خواته څو صفره دي؟ په دې کور کې دا 2 صفره چپ خواته دي که نه دي؟ ختموي. صحیح ده. په دې کور کې دا یو ده که نه ده؟ چپه خواته ده که نه ده؟ ختموي. په دې کور کې دا 3 سره چپ خواته دي که نه دي؟ ختموي. دا کور به تا ته معلومېږي د شریحه باندې سره جلا دي. صحیح ده. نو د چپ خوا صفرونه مې ګوره هلته ختم کړو، دغه ترې جوړ شو. دغه آی پی ورژن 6 لنډ شو که نه شو؟ لنډ شو که نه شو؟ نو د چپ خوا صفرونه چې ترې ختم کړي دغه عملیه ته ویل کېږي زیرو لوډینګ زیرو کمپریشن. زیرو کمپریشن بیا څه ته ویل کېږي؟ زیرو کمپریشن دې ته ویل کېږي که چیرې موږ تاسو یو آی پی ورژن 6 ولرو او په هغې کې سر په سر 2 کوره صفرونه یې، سر په سر 2 کوره صفرونه یې، نو هغه دواړه کوره صفرونه ختموو او د هغه په ځای دغه ډبل شریحه علامه اچوو. دې ته بیا ویل کېږي زیرو کمپریشن، چې د دې په واسطه کولی شو یو آی پی ادرس اختصار کړو، یو آی پی ادرس لنډ کړو. اوس ګوره دا له موږ تاسو سره یو آی پی ادرس ده، ډېر اوږد آی پی ورژن 6 ته کار. زه څه کوم؟ دغه 2 کوره سر سر صفرونه دي که نه دي؟ دغه دواړه صفرونه ختموم، د دې په ځای مې دغه 2 شریحې علامې واچولې. صحیح شو؟ نو دغه لنډ شو که نه شو؟ لنډ شو که نه شو؟ نو دې له ویل کېږي زیرو کمپریشن عملیه. نو په آی پی ورژن 6 باندې موږ 2 ډوله عملیه کوو. یو لوډینګ زیرو کمپریشن ده چې د چپ خوا صفرونه ختموو، بل زیرو کمپریشن ده چې موږ تاسو سر په سر که چیرې 2 کوره صفرونه یې هغه ختموو، دې ته بیا ویل کېږي زیرو کمپریشن. مشکل خو به نه وي. راځو پینګ ته. پینګ څه معنا؟ د پینګ معنا ده پاکیټ انټرنیټ نیټورک ګروپ. پینګ څه معنا؟ پاکیټ انټرنیټ نیټورک ګروپ. د دې لپاره استعمالوو چې موږ له کوم کمپیوټر سره وصل یو او که نه یو وصل. ګوره
کله چې موږ تاسو یوه شبکه جوړه کړو وری بیا موږ ته پته نه لګي چې اوس کوم پیسې وصل ده کوم نه ده وصل. نو بیا څه کوو د هغه پیسې چې موږ غواړو چې آیا ورسره وصل وي که نه وي وصل د هغه آی پي اډرس به راخلو پین کوو به یې چې کوو به یې پین کوو به یې. که چیرې ریپلی راتله ریپلی نو دا معنا کنیکشن به موجود وي، که ریپلی نه راتله کنیکشن موجود نه ده. پین خو دې اوس وپېژاندو پاکیټ انټرنیټ نیټورک ګروپ. فرض مثال دلته راځو پاکیټ ټریسر ته راځم یو وړکی مثال د دې پینګ درته درکوم که ګورې دلته لنډ هم راکړای شي سی ایم ډي ته راسه سی ایم ډي ته اوس ته پینګ لکه ما چې د پینګ ما به چی پینګ کولی 128.0.0.0 د لینک کارډ چې کولو لپاره که ریپلی راغه دا معنا دا صحیح ده لینک کارډ مې روغ ده، که ریپلی رانغله لینک کارډ چی ده خراب ده. نو پینګ د دې لپاره استعمالېږي. اوس دلته فرض مثال یوه شبکه ده دلته زه یو سویچ راخمه دا سویچ ده صحیح شو. راځو دلته پیسیان اخلو فرض مثال دا 2 پیسیان دي کیبل اخلو دا په اتومات ډول سره وصلېږي دا بیا وروسته خبرې دي چې دا څنګه کېږي صحیح ده. اوس دلته راځم زه یو آی پي اډرس ورکوم فرض مثال 10.0.0.1 دا د کوم کلاس آی پي اډرس دی د ا ده که نه ده. دلته راځم فرض مثال دې ته م آی پي اډرس ورکوم 10.0.0.2 ون ویښته ورکړه 2 مې دې ته چیک ورکړو. اوس ګوره دغه پورټونه چې ورې آن شي چې کنیکشن چی شي موجود شي بیا موږ تاسو اوس ګوره زه غواړم له دې پیسې نه دا پیسې اوس زه خو نه یم خبر چې آیا د دې پیسې او د دې پیسې ترمنځ اړیکه موجوده ده که نه ده موجوده. نو د دې موخې لپاره به پینګ استعماله دې پیسې ته به راسي رن ته به راسي وبه لیکي پینګ پاکیټ انټرنیټ نیټورک ګروپ چی پینګ کا دغه پیسې آی پي اډرس دی. دې پیسې آی پي اډرس څو ون و که نه و که چیرې ریپلی راځي که نه راځي دا معنا کنیکشن موجود ده. نو پینګ د دې لپاره چی کولی شو استعمالولی شو. راځو ریپلی که دا میسیج راغی نو موږ پوهېږو چې کنیکشن موجود ده. اوس که چیرې تا پکې ټریسر ته فکر کړی موږ ته ګوره دا ریپلی راغله که نه راغله ریپلی راغله که نه راغله نو دا معنا چې کنیکشن موجود ده. که چیرې موږ تاسو ته راغی destination host unreachable or request time out بیا به څه کوو تا یوه آی پي اډرس پینګ آی پي اډرس کله ته پینګ کوې تا ته به دغه 4 میسیجونه درکوي لا به ریپلی درکوي که ریپلی درکړه نو ته پوه سې چې کنیکشن موجود لا به تا ته درکوي request time out or destination host unreachable یا به دغه درکوي داسې درکو دا مشکل څه وخت راځي څه وخت تا ته دغه درکوي هغه وخت تا ته دغه شی راوړی چې ته یو آی پي پینګ کړې تا ته هغه شی دا وخت راوړی چې دا لاندې خبرې اول شاید کوم کمپیوټر چې ته پینګ کوې هغه بند وي. فرض مثال ته یو کمپیوټر پینګ کوې د یو کمپیوټر آی پي اډرس پینګ کوې هغه بند ده نو تا ته به څه راوړی تا ته به راوړی چې ریکوست ټایم آوټ یا به تا ته راوړی چې ډیسټینیشن هاست انریچبل صحیح ده. دوهم څه وخت دا میسیج راځي شاید ستا له کمپیوټر څخه کیبل وتلی ته چې کوم پیسې پینګ کوې په هغې کې کیبل نه وي کیبل ترې وتلی یا شاید ستا فایروال ان وي ته چې کوم پیسې پینګ کوې شاید د هغه فایروال ان وي فایروال چې کله ان وي نو هغه هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې له پیسې سره وصل شي. نو که چیرې تا د یو کمپیوټر آی پي اډرس پینګ کړو او هغه درته دغه میسیج راوړ ریکوست ټایم آوټ اول به وګورې چې ورپسې چې هغه پیسې به وګورې چې بند خو به نه وي که چیرې بند نه و دوهم به وګورې چې آیا کیبل خو به نه وي ترې ختلی که کیبل هم نه و ترې ختلی نو بیا یې پوه چې دې فایروال چی ده ان ده نو بیا به څه ولیکې په سرچ کې ورته ولیکې فایروال چی فایروال ته چې کله ورسې دلته به راسې دغه پرایویټ نیټورک ته صحیح ده پبلیک نیټورک ته دغه ټول ورباندې آف کې نو بېرته به پینګ شی شي ترسره شي خبره ورسېدې. ښه بل کله کله بیا دغه مشکل راځي جنرال فایل ون دا څه وخت راځي دا هغه وخت راځي چې کله د تا د نیټورک دغه کلاسونه سره بدل د نیټورک برخه د یو له بل سره چی بدله یعنې په یو نیټورک کې 2 پیسیان د نیټورک برخه دې وربدله کړې تا ته به چی راړی جنرال فایل ون خبره ورسېده. اوس ګوره زه راسم وینډوزار وامه سی ایم ډي ته ځم صحیح ده سی ایم ډي کې زه ورته پینګ کړه ته له ځانه یو آی پي ورښه دغه آی پي خو اوس زما پي سي کې نشته دا خطا آی پي ده ما ته به څه یایي ګوره ما ته به خپل میسیج راغلی ریپلی راځي خو ډیسټینیشن هاست انریچبل معنا دا نشته دغه آی پي سته پینګ کړه د دغه آی پي والا پي سي یا بنده یا کیبل ختلی یا فایروال خبره ورسېدې.
ځینې وخت راځي هغه جنرال فایل وار. نو دغه مشکلات باندې خو پوه چې دا څه وخت صحیح شو. دلته راځو نوټ کې مې څه لیکلي که چیرې ته غواړې د خپل کمپیوټر آی پي معلومه کړي چې د تا د کمپیوټر آی پي ادرس څو دی. اوس فرض مثال په یو شرکت کې یې تا له یو کس غږ وکړي استاده د آی پي ادرس دې څو دی د پي سي آی پي ادرس دې څو ده. نو ته لنډ راسه وینډوز آر سی ام ډي ته به ولاړ شې په سی ام ډي کې به څه ولیکې آی پي کانفیګ دلته به د تا آی پي ادرس چک کړې راواړې د تا آی پي ادرس دومره ده چې به ولیکې آی پي کانفیګ. که درته وویل چې فزیکل ادرس دې څو ده فزیکل ادرس ته مک ادرس هم ویل کېږي نو تا ته وایي فزیکل ادرس څه درته ویل کېږي ګیټ ماک دا ولیکه ګوره درته راوایړی ګیټ ماک دا د فزیکل ادرس ته. اوس ګوره دما خو دغه پورټونه زیاتې وي ام وی کې انسټال ده که دا هم وایرلیس ده دا هم وایرلیس ده دا هم وایرلیس ده داسې دی بیا فزیکل دی. خبره ورسېږي. اوس یو څوک درته وایي د کمپیوټر نوم دې څه ده نو په سینډي کې به ورته ویل کېږي هاسټ نیم انټر یې کړه نوم یې راواړه کمپیوټر نوم څه ده هسې. خبره ورسېږي. نو دغه کارونه کولی شي. ګوره که چیرې دغه ان آی سي کارت او وایرلیس کارت چې دا دواړه یو له بل سره فزیکل ادرس یا بدل دي صحیح شو. ان آی سي کارت او د وایرلیس کارت یو له بل سره فرق لري. وایرلیس کارت دا معنا چې ته د وای فای په وسیله ورسره وصلې خبره ورسېدي او ان آی سي کارت بیا دا معنا چې د نیټورک انټرفیس کارت په واسطه ورسره وصلې خبره ورسېدي چې کیبل په ذریعه وصلې. نو د کیبل کوم پورټونه چې دي دلته ستا پي سي کې د دغو فزیکل ادرس ځان ته ده مخکې کمپنۍ اچولی تغیر وړ نه ده او وایرلیس کارت په وسیله چې ورسره وصلې د هغو فزیکل ادرس ځان ته صحیح شو. نو که چیرې د خپل پي سي آی پي معلوموله په هغې کې سي ام ډي کې به ولیکې آی پي کانفیګ ورسېدې. او بل که چیرې فرض مثال دلته راځو سی ام ډي ته ځو سی ام ډي کې اوس ته غواړې فزیکل ادرس وګوره په دغړو معلومولی شي چې ولیکې زیګیټ ماک تا ته به دلته ټول راواړی صحیح ده. که ته غواړې چې نه زه د کمپیوټر د پورټ وال معلوموم دا کوم کیبل وصل ده د دغه معلوموي د دغه مک ادرس مې څو ده یعنې فزیکل ادرس مې څو ده بیا به ولیکې آی پي کانفیګ سلش آل دا ورته ولیکه تا ته به راواړی چې فزیکل ادرس دی دا خبره ورسېدې. مشکل خو انشاءالله نه وي. که ګورې آی پي ادرس بلې چیرې معلومولی شي ته کولی شي چې ولاړ شي آی پي ادرس له دې جې معلومولی شي د پي سي ولاړ به شي کنټرول پینل ته چېرته به ولاړ شي ورې به ولاړ شي نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته به ولاړ شي دلته به ورته ولاړ شي چینج اډاپټر سیټینګ ته به ولاړ شي. اوس فرض مثال چې کوم پورټ دا خو اوس ګوره ما وي ام وی کې انسټال کړی صحیح ده دا ځان ته ده دا وي مثال ته میډیا پلییر یې راړه صحیح ده وای فای خو نه ده وصل صحیح ده بلوتوت چې وصلې بلوتوت والا هله راړئ وای فای چې وصلې دلته راړئ انټرنټ کیبل وصلې هغه به دلته راړئ نو څوړ به یې پې معنا اوس دا هم فرض مثال وصل ده په دې به رایټ کلیک وکړي رابسې چېرته پراپرټیز ته پراپرټیز کې دلته راکته شي آی پی ورژن 4 ده که آی پی ورژن 6 چې هر آی پی د استعمال کړی هغه ته ورشي. فرض مثال آی پی ورژن 4 دلته به کلیک وکړي دلته خو اوس اپټین ده دا معنا چې اتومات ډول سره ډي سي پي له لورې دې ورته راشي نو دلته به راشي یوز د فایلینګ آی پی اډرس دلته به آی پی اډرس چک کړي ورکړي یا چې تا ورکړی دلته راسه معنا به چې دغه د آی پی اډرس ده دا یې سبمټ ماس ده دا یې ډیفالټ ګیټوی د ډیفالټ ګیټوی معنا د راوټر آی پي دا بیا وروسته خبر راځي صحیح ده. نو په دې طریقه یې چک کولی شئ استعمالولی شئ چیرې زه کولی شم آی پی اډرس پیدا کړم. هاست نیم هم پیدا کولی شئ د هاست نیم طریقه دا ده په سینډي کې ولیکه هاست نیم که چیرې ورې نه شي کړی دلته د سپي سي ته راسه په دې رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه دلته به تا ته لیکلي د خپل پي سي نوم دی د ما د پي سي نوم چې ده هازیک ده ورسېدې کولی شي تغیر یې کړي نیم د سپي سي نوم ورته بدل کړه بل نوم ورکوي مشکل نشته خبره خو ورسېد دلته هم درته لیکلي ډیوایس نیم څه شی ده هازیک له دې ځایه معلومولی شي د پي سي نوم دی که بل پسې راځو دلته نو فکر کوم درس باندې چې پای ته رسېږي نو په دې هیله چې ورباندې پوه